ټول انسانان دي که په ده او که په ده درد کېږي، ټول انسانان دي که په ده او که په ده درد کېږي، څوک چې خفه وینم والله زما په زړه درد کېږي. د میرات مړی مې د ډېرې مودې غم تازه کې، د میرات مړی مې د ډېرې مودې غم تازه کې، د زړه په څوکه مې اکثر په برانه درد کېږي. او چې په حجره کې څوک د مینې دوه خبرې وکړي نو په جومات کې یو سړی دی په هغه درد کېږي. سلامونه نیکې له او ډېر زیات مینه محبتونه او احترامات را سره موجود دی خپل ډېر خواږه او ما زړه ته ډېر بې انتها نږدې ملګري افسر افغان صاحب او راشد خان راشد بای. افسر افغان بای تاسو ډېره بې انتها شکریه ادا کول غواړم چې زه دلته راځم، تاسو ډېره بې انتها زیاته مینه رابخو. زه د تاسو مینې ډېر زیات مکروز یم او ډېره بې انتهایي زیاته کوشش به کوم چې د مینې جواب په مینه سره درکړم. مروت جانه رښتیا خبره خدا ده جانانه دومره په ما ګرانې چې سپینې واورې ورېدې درووتمه. سخت باران هم دی پېښور کې، ته ډېر مینه ناکې، وخت تر وخت تکړه کېږي هم. دا نن چې د کوم شعرونه وي دا خو هغه مروت جان نه دی کوم چې په لومبۍ ورځ راغلی. قدرمنو دا زموږ یو بله ګټه ده، زموږ نه مکتب شته نه استاد شته، خو سړی شي زموږ سره چې هسې ناسته پاسته سړی وکړي. دی دومره تکړه شو، ډېر ښه شعرونه انتخاب کوي او ډېر په لفظونو کې ښکلا راغلی ده، جوړښت راغلی دی. دا ماښامې دا چاپېرچل دا شاته وړې وړې تتې تتې رڼاګانې انشاءالله داسې وخت به راځي چې دا هر څه چې دي دا ستا روڼ سبا دی، دا ستا ښکلا ده، دا ستا مینه ده. ته ډېر بې تکلفه انسان یې، بلکل سیده ساده انسان یې. نو هر ځلې راشي، هر کله راشي او ته چې د پورې چم نه راشي په ما لازم ده چې سرتوره ودرېږم. افسر افغان صاحب زه اول ما په دا کوشش ما د تمنا یې ما د والله الله ګواه ده ما د زړه غواړي چې په خپل علاقې چې په خپل معاشرې چې په خپل کلي چې او خاص کر په خپل محلې چې مینه پیدا کوم، محبت پیدا کوم، خلک یو بل سره مینه وکړي، اخلاص وکړي، یو بل د خادي په غم کې شریک سي. خو زه تل د کوشش تل ناکام یم. نن سبا هغه وخت نه دی په وړې وړې خبرې خلک د دنیا بدیګانې په ګرځوي، یو بل سره خبرې نه کوي. زه تل د کوشش ناکام یم. او سر افغان صاحب یو بله خبر ده چې الله ګواه ده خپلو ملګرو سره، خپلو ټولو رشته درانو سره، خپل د مالت یو ورکوټي بسینه ونچه یو بوډا بزرګ سره هر چا سره بې انتها زیاته مینه کوم. و د مینې جواب به نن سبا چیرې په مینې تا سره میلاو نه سي. ایا دا یوه پوښتنه کول غواړم چې نن سبا به بیا چېر هغه وخت راشي چې سهولیات خو ناپید و خو مینه محبتونه او اخلاص ډېر زیات و، هغه وخت به چېرې بیا هم واپس راشي د جدید ټکنالوژي په دور کې؟ مروت جانه دا عمر خو زمونږ د محبت دپاره کم دی. حیران یم چې نفرت ته وزګارېږي خلک څنګه. او دا تا ته چا وایي چې ته ناکامې، ته خو کامیابې. ستا د کامیابۍ لوی راز دا دی چې د دوه غرونو په منځ کې ته ناستې مسلمانه، د علم او د تاترې سره ناستې. که تا کې مینه نه وی نو موږ لیوني وو چې په دې ماښام باندې تا سره کېناستو. په زړه دې پاتې نه شي هر ارمان په ما پوره کا، زه خیر دی که نیمګړی شم ته ځان په ما پوره کا. او زما وجود ټوټې 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 کا چې چرته هم نیمګړی وي انسان په ما پوره کا. خبره دا ده چې مینه خوروه، مینه تقسیموه، مینه ورکوه او اړو دا سوچ مه کوه چې مینې په بدل کې به تا ته مینه میلاو شي. خبرې چې انسان تا ته بدل در نه کړي نو دې بدل څوک ورکوي؟ الله یې ورکوي. او د الله بدل د انسان د بدل نه په لکاو، په کروړاو، په کرباو چنده زیات وي. دا ته چې زموږ زړه ته دومره رانږدې موږ د سر په دې ماښامي هر قسمه ګپ لګو، دا وجه دا چې ته د انسانیت سره مینه کې بلکل زړه ښکته پورته کوم. د الله د مخلوق دپاره د الله په کائنات کې بې تحاشه بې حسابه مینه ویشه، د دې بدله به تا ته خامخا یو نه یو ځای کې میلاویږي. او د یو مسلمان په حیث زموږ دا کلکه عقیده ده که په دنیا راته د مینې بدله میلاو نه شوه نو آخرت خو چرته نه دی تلی که نه. حساب به کېږي، الله شته دی، جانان د بدو نه ګیډي تړلی دي نه. دا راشد خان به څه وایي او که دی به هسې ناسي. خو خو ما ته ډایرکټ رامایک راکړه. مروت جانې ډېره زیاته مننه کوم او ډېر ښه سړی مړه دومره چې راشي نو بس په زمونږ په دې مخونو باندې خندا راشي او خوشحاله شو. نو الله دې دغسې یوه خبره کوم د ستاسو په منځ کې ناست یم دومره سردي سردي دا خولې ولې یم یاد خیر دې د محبت ګرمي دې ولیدله په سپینو واورو کې خولې شوې که نه. که ګناه نه غواړي رښتیا وریځ دې نه راولي. زه په وریځو کې نشه کوم، ګناه کوم.
نو مروت جانه ته خیر د خفه کېږه ما دا ته ځان ریلیکس کا ته اوس چې کوم دی هغه په تسلی شه ښه په ډاډ اوسه حوصله اوسه مونږ یو در سره که نه نو ته خوشحاله اوسه او الله دې راته ښه لره چې دومره د لرې نه راځې او مینه راوړې نو خوشحاله راته اوسې او نور که څه تپوس وي څه پوښتنه یې نو ډالۍ به کو درته که نه چې د عزیز مانیروال یو څو شعرونه دي هغه به ډالۍ کړمه چې دا ماښام چې مازدیګر ته غاړه وځي ستا یادونه مې ځیګر ته غاړه وځي لر او برو یوه ورځ به داسې راشي چې کابل به پېښور ته غاړې وځي وځي بختورو سره وځي ښکلې منګه سره چرته غاړه وځي غنم رنګه یاره ستا د زړه د پاره عزیز ستاسو ټول ټبر ته غاړه وځي د غره په سر کچا کوټه ده او باران وریږي د غره په سر کچا کوټه ده او باران وریږي د چا د یاد را سره شپه ده او باران وریږي د غره په سر کچا کوټه ده او باران وریږي ستاسو مزاج د موسمونو مزې سپیجني ستاسو مزاج د موسمونو مزې سپیجني زمونږ د زړونو معامله ده او باران وریږي زمونږ د زړونو معامله ده او باران د چا د یاد را سره شپه ده او باران وریږي نو مروت جان ته دغه شعرونه ډالۍ وي د عزیز مانیروال او ستاسو ته زه یو شعر ډالۍ کوم هغې شعر سره د خپل کلي په راتلو دعوت درکوم ایر به د کابل او پېښور کړم ایر به د کابل او پېښور کړم داسې یو چکر د کلي در کړم نو زه نن راته ووایې کله به زمونږ کلي ته راځو او کله مو اراده دی زمونږ کلی ستاسو کلي ته نږدې ښکاري هسې د غرو د چمن لارې دې اوږدې ښکاري نو درځو به ستاسو کلي ته څومره مینت څومره زارۍ غواړي محبت هم په زړه کې ځای غواړي او د پنجابۍ په ژبه نه پوهېږي زما مور ماله کابلۍ غواړي او د جانان کلی دومره ډېر لرې دی تله راتله غوټې 100 روپۍ غواړي نو ستاسو دې کلي ته به درځو او مینې د لانجو نه دې بېغمه کړم خشوه د مازغو نه دې بېغمه کړم او یاره ستا د غرونو شاته کلی دی وایي که نه د خپو نه دې بېغمه کړم او زه به ورته دا شعر ډالۍ کړمه چرته چې باران د خدای د قهر ورېدلی دی هغه زمونږ کلی دی او هغه ستاسو کلی دی او بیا به ورته دا شعرونه هم ډالۍ کړمه چې دا ستا پیکی څنګه خبرې کوي او زما زړګی څنګه خبرې کوي دا ستا پیکی څنګه خبرې کوي زما زړګی څنګه خبرې کوي ما او رقیب به سره نه مخ کوئ تیل او تیلی څنګه خبرې کوي او خالی حکومت غواړي د مخ په کابل دا پنجابی څنګه خبرې کوي نو په دغه شعرونو باندې مروت جانه اخیره کې زمونږ مروت ته څه پیغام رسول غواړې یاره ټولو مروتو ته مې دا پیغام دی چې څنګه چې زمونږ دا خوږ مروت د مینې بنجاری دی د امن د خوشحالۍ سیده ساده پیغام هر چاته ورکوي
دا سړی په کلي کې ونازوئ، داسې خلکو ته د مینې موقع ورکوئ، داسې خلک پرېږدئ چې په آزاد څانګونو باندې الوت وکړي، په کلي کې مینه خوره کړي. دی چې موږ له هم راځي نو صرف د مینې پیغام راوړي، بیا موږ ته وایي چې خلکو ته مینه ورکوئ. زه به دې ټولو مروتو ته دا پیغام ورکومه، تاسو زمونږ خلک یئ، تاسو ښکلي خلک یئ، تاسو په مینه باندې پویه خلک یئ، تاسو یو کلتور لرئ، یو ثقافت لرئ، یو تاریخ لرئ، او په دغه باندې کلک یقین وکئ چې روس د امریکې نه امریکا د زار له چینه شي. غواړم چې ټوله دنیا مینه 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 شي. مینه خوره کوئ، مینه وکئ، مینه وپالئ، مینه وساتئ، مینه تقسیم کوئ. دغه کائنات کې الله موږ پیدا کړیو، انسان احسن تقویم دی، باید چې د ښکلي ښکلي کارونه وکړي. او زمونږ چې څومره هم کتونکي دي په دغه هیله ته اجازت غواړو چې انشاءالله د دې مروت جان دغه مینه به موږ ستاسو کلي ته راولي. بیا به په کلي کې نور بنډارونه کوو، د مروتو پینډې به خورو، کورنۍ بانګي او د هغه درون پتون به راشد ته یو شړپ وباسي، او زه به چې کوم دی نو د هغه ځای چپاتی یوه نوړی کومه، درځو به ژوند به کوو. ډېر ښه د لکي مروت خلک ډېر زیات خواږه دي، ډېر مینهناک دي، او خدای دې تل تر تله دغسې لري. او زما ټولو مینانو ته چې څومره د هغه ځای دي نو زما لاړخه هم ډېره مینه، او د افسر افغان لاړخه هم ډېره مینه، او انشاءالله ضرور به درځو او دغه ځای به ښکلی کوو، دغه کائنات به ښکلی کوو، دې کې به مینه شي. هم دغې سره به درنه موږ اجازت غواړو چې کتل غزل غزل کړي او خندا غزل غزل کړي. د یار خو چې سړی هره ادا غزل غزل کړي، او یارانو که زما په دعاګانو باندې کیږي، الله خو دې دا ټوله پښتونخوا غزل غزل کړي. ښاد آباد او بریالي اوسئ.